نو ځکه روژه دا په ټولو میاشتو کې الله تعالی ډیره بهترین میاشت پیدا کړې ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې دا د ټول کال زړه دی او دا نور 11 میاشتې د دې مثال د اندامو دی. او د انسان په بدن کې چې کله زړه سالمي نو بیا اندامونه ټول سالم ورسره ګرځي. او خدا نه خواسته که په زړه کې خرابي رااله، که په زړه کې بیماری رااله، که په زړه کې ناجوړي رااله، بیا ټول اندامونه ناجوړه بلل کېږي. دغه رقم که پر انسان باندې دا میاشته په عبادت کې تېره سوه، په ښو اعمالو کې تېره سوله، بیا خو الله تعالی د ټوله میاشتو 11 میاشتې کې نورو کې د ښو عبادتو د ښو اعمالو توفیق انسان ته ورکوي. او که چیرې په دې میاشته کې د سړي څه خرابي رااله، د انسان زندگی په ګناه کې رااله، د انسان روژه په لاپروایي او په غفلت کې رااله، بیا 11 میاشتې د ګناه څخه د راګرځېدلو څه ګرنټي نه وي. بیا به نور 11 میاشتې هم د غریب په ګناه کې راځي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د ټوله کال زړه دا روژې میاشته ده. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله لیکلی دي چې د دې میاشتې د الله په رحمتونو کې مثال د دریاب دی او د نورو میاشتو د دې په مقابل کې مثال د ساز کې دی. لکه ساز کې د دریاب په مقابل کې ډیر کم معلومیږي او دریاب د ساز کې په مقابل کې ډیر زیات معلومیږي. په دې میاشت کې چې کوم رحمتونه الله تعالی پر دې بندگانو باندې راستي هغه په مثال د دریابونو دي. او په 11 میاشت کې چې د بندگانو پر طرف کوم رحمتونه د الله تعالی راځي هغه په مثال د څاڅکو دي. نو د دې میاشت رحمت د نورو میاشتو د رحمت په مقابل کې ډیر زیات دی. ما په تیره جمعه کې دا خبره کړې و چې حضرت ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت را نقل کړي. هغه وایي چې کله د روژې اوله شپه رااله د اسمان ټولې دروازې خلاصې دي. بس د روژې در اخرنۍ شپې پورې د اسمان ټولې دروازې د دې خوا د انسانانو عبادات الله تعالی ته ورپورته کېږي، د هغې خوا د الله تعالی رحمتونه په شپه ورځ کې راشو کېږي. او چې کله د روژې مبارکه میاشته رااله د جنت ټولې دروازې خلاصې دي. چې کم چاته الله تعالی په دې میاشته کې مرګ وله ورکوي چې صرف صاحب ایمان د حدیث د الفاظو صدا دی چې دا سړی سیده جنتي دی. ځکه د هغې چې کم قبر ته ورشوه سو هغه قبر بیا جنت دی. ځکه دا میاشته دا د الله تعالی د رحمتونو میاشته ده او دا د الله تعالی د برکتونو میاشته ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی ان لله تبارک وتعالى فی کل لیلة و یوم عتقاء من النار. الله تعالی په دې ورځو شپو کې هر ورځ او هر شپه ډېر انسانان د جهنم د روژه مات پر وخت انسانان د جهنم څخه ازادېږي. بیا چې کله نن مازدیګر د جمعې مبارکې ورځ ده چې نن مازدیګر د روژه مات وخت څنګه راځي چې څومره انسانان د روژې د اولې ورځې څخه تر ننه پورې په روژه ماتونو ازاد شوي دي د هغې په مقدار باندې الله تعالی صرف پر نن روژه مات باندې ازادوي. په دې 5 ورځو روژو کې چې څومره روژاتیان د جهنم څخه ازاد شوي دي د هغې په مقدار الله تعالی یوازې نن مازدیګر ازادوي. نو ځکه الله تعالی په دې هر ورځ شپه کې ډېر انسانان لري چې الله تعالی د جهنم څوک د روژه مات پر وخت ازادېږي، څوک د مازدیګر په وخت کې ازادېږي، څوک د تراویح په وخت کې ازادېږي، څوک د سهار او د پیشلمي په وخت کې ازادېږي. نیکبخته خلک هغه دي چې الله تعالی په دې میاشته کې د هغې ازادي ولیکي، د الله تعالی د هغې نوم هغه فهرست ورشوه کړي چې دا هغه بندګان دي چې په دې میاشته کې الله د جهنم